یاده که چې پاکې که نه غم مه کوه چې پاکې نو څه غم مه کوه دا پاکوالی به دې راښکاره کړي الله که څوک د باندې بهتان لګوي پرېږده لګوي چې ولې په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان نه و لګېدلی پاکي چا بیان کړه الله بیان کړه چې پاکه وه اسمانونو نه آیتونه راغلي وایي دا زنانه پاک کړه یوسف علیه السلام پاک دی صفا اعلانونه وشو ښځو اعلانونه وکړو چې دا سړی پاک دی نو چې ته پاک یې مه هېرېږه که څوک د باندې بهتان لګوي که څوک د باندې څه تور لګوي خو الله به ستا پاکوالی راښکاره کړي دلته یو بله فایده مې ذهن ته راله یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان پاک ساتئ ستاسو ښځې به پاکې ساتلی کېږي دا ډېره اهمه نقطه ده او فایده ده ځان پاک ساتئ ستاسو ښځې به پاکې ساتلی کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي یو سړی چې په خپله ځان د زنا نه او د فحاشۍ نه بچ ساتي الله د ده ښځه د فحاشۍ نه بچه ساتي او کما تدین تدان چې څه کوي هغه به ریبي او چې څنګه کوي داسې به درسره کېږي کوم سړی چې پلیتي او په فحاشۍ کې ککړي د ده دا ښځه هم په څه طریقه په دې کې ککړی بس خوشحاله شي سینه وټپوي چې مطلب دا کارونه خو زه کوم ښځه خو هلته پاکه ده ته څه خبرې ته څه خبرې د دې نه نو کوم سړی چې څه کوي د ده سره د پېشان کېږي دا یو قصه چې زه دې په خپله خبر یم د یو کس مبارک زموږ د پښتنو قصه ده هغه سړی والعیاذ بالله څه وخت کې د یو هلک سره نیوی شوی چې هغه کې هغه بیماري و چې کومه د لوط علیه السلام په قوم کې وه خو واړه سره دلته و دلته دا قصه هم دلته نو هغه کس چې دی د یو هلک سره نیوی شوی و په بدکارۍ کې بیا په هغې کې خلک کېناستو څه خبره هم برابر شوي الله اعلم خو په دغې پسې یو څو میاشتې بعد بیا د هغه ښځې د یو سړي سره نیوی شوي دی د هلک سره ونیوی شو ښځې هلته سړي سره ونیوی شو څنګه چې کوي داسې به سره کېږي اوس ستا مخکې خپله مرضي ده څوک دا غواړي چې زما ښځه پاکه وي ته به پاک یې ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ویلي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره او پاک سړي د پاکو ښځو دپاره دا نه شي کېدی چې ته هر څه کوه او ښځه دې څه ښځه به پاکه نه دا په یو ګناه کې واقع شي دا یو بدل اخیستی کېږي دې سړي ته نو ځکه دا مشهوره ده چې زنا څه دی قرض دی زنا څه شی دی قرض دی او که چا ستا په کور کې د چا نه دا قرض وانغستو نو ستا د کور د دیوال نه به یې واخلي خو دا قرض به ورکوې دا نشي کېدی چې یو سړی دې په خپل هر څه کوي خبره بلکل پاکه وي بل طرف ته دا قرض دې د ده نه اخیستی کېږي په دې کې یو واقعه بعضو علماو لیکلي هم د کتاب کې چې کتابونو کې چې یو زنانه یو سړی ډېر پاک سړی و ښه سړی و ابه وي د ټوکو کاروبار کوو او یو پیر زنانه له ټوکې ورکو او دا ګوتې د هغې د ګوتې سره ولګېده هلته کس به راتلو دوی کور ته به پی راوړو نو هغه کس یې د ښځې له هغه بالټۍ د پی ورکو نو د هغه ګوته د ښځې ګوتې سره ولګېده نو ښځه ډېره خفه او کور ته چې سړی راغی ولې خفه یې څه چل اخر یې خبرې وکړې وایي د هغه سړي ګوته زما د ګوتې سره ولګېد دومره خفه یم هغه وایي ښه هلته وایي زما ګوته د ښځې د ګوتې سره لګېدلې
نو دا ډېره د سوچ خبره ده ګورې د سوچ خبره ده چې ځان پاک ساتي نو ستا ښځه به پاکوي ستا کور والا به ټول پاک کي الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي او زموږ د زنانو زموږ د میاندو د خویندو د لوڼو دې الله حفاظت وکړي او الله دې هغوی د بې پرده